الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. رواه مسلم. جابر رضی الله عنه فرمایي وای رسول علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل: فراش للرجل، یوه دنه بستره کفایت کوي د نارینه لپاره، و فراش لامرأته، یوه بستره کفایت کوي د ده د ښځې لپاره، و ثالث، یوه بستره کفایت کوي لضیف د میلمه لپاره، و الرابع، څلرمه لشیطان، د څلرمه بې ضرورته بې فایدې تر حاجت زیاته بستره دا د شیطان ده. نو فقهاو لیکلي دي فراش یا بستره د نارینه ده، نارینه، دوهمه یې د ښځې ده. په عام وختو کې خاوند او ښځه یوه بستره کاروي، خو کله خاوند د نارینه مریض وي جلا بسترې ته ضرورت لري، کله بیا داسې وي چې ښځه مریضه وي جلا بسترې ته ضرورت لري. نو دوې بسترې د دوی سولې. درېیمه بستره هغه د میلمه دپاره کفایت کوي. د میلمه دپاره یوه بستره، مطلب دا دی که چا یو میلمه درلودی یوه بستره، دوه میلمانه یې درلوده، درې میلمانه ورته راتلله، د ده لس میلمانه وه، مطلب چې د ده څونې میلمانه د میلمنو په اندازه بسترې دی د هغه دپاره کښېږدي. دا د میلمانه بسترې سولې. او څلرمه بستره دا د شیطان علیه اللعنه ده. هغه بستره ځینې مراد ده چې هغه نه نارینه استفاده ورڅه کوي، نه د ښځې استفاده ورڅه کوي، نه د اولادونو استفاده ورڅه کوي، نه میلمانه استفاده ورڅه کوي. لکه زموږ تاسو په رواجو کې داسې دی چې 5 کاسې په کور کې مګر 3 مازدا وي د ده کډه وي، لوښ یې تر حاجت زیاتې وي، بسترې، تلتکان، کوربچې، بالښتان، نالیانې، نور وغیره، هر شی د ده تر ضرورت زیات دی. نو کوم شی چې تر ضرورت زیات دی د هغه ساتل، د هغه سټورول، ذخیره کول، چونکې دا یو اسراف دی او په دنیا پورې زړه تړل دي. رسول علیه الصلاة والسلام دغه نه دي خوښ کړي، او هر هغه شی چې هغه د الله او د رسول خوښ نه وي هغه نسبت و شیطان ته کیږي، هغه اسراف بلل کیږي. نو په کار دا ده چې هر هغه شی چې زموږ په کور کې زموږ تر حاجت و ضرورت و میلمه و هر څه زیات وي، زموږ دپاره به لابد وي ځای هم نیولی وي، نو هغه باید داسې چاته ورکول شي چې هغه محتاج وي، هغه ورته ضرورت ولري. ما مخکې یادونه وکړل چې زموږ د کورو داسې اصطلاح ده چې غټه المارۍ یې جوړه کړې ده، په کور کې 200 دانې غابونه پکې ایښي، 100 دانې ګیلاسونه پکې ایښي، په 100 کاچوغې پکې ایښي. په داسې حال کې د یوه شي ته هم ضرورت نه وي، نو دا د اسراف په کاته کې راځي. او رسول علیه الصلاة والسلام د داسې شان نسبت د شیطان و جامې او د شیطان و لباس او د شیطان و بسترې او د شیطان و سامانو ته کړی دی. نو په کار دا ده چې موږ تاسو خپل دغه څه شان چې دي دا باید د اسلام مطابق کو، څه نه بلکې ټول ژوند د رسول علیه الصلاة والسلام د لارښوونو مطابق کو. السلام علیکم.